دا کوچنی ښار له ماښامه وروسته داسې تیاره وي چې د رڼا څرکونه پکې ډېر کم لیدل کېږي. د تیارې لاملونه یې ډېر دي، مګر تر ټولو لوی لامل یې دې کړنې ته په تیر کې د چارواکو ناپامي وه. د خلکو هغه وخت هم پکتیکا ته د وارداتي برېښنا د غځېدو او لمریزې برېښنا د فعالېدو غوښتنې ډېرې وې، تر څو یې ښار په رڼاګانو ښکلی شي. خو د وخت د چارواکو به یوازې ژمنې وي چې هوا له ځان سره وړي، مګر دا وار ژمنه یو څه د عمل تر بریده را رسېدلې ده. په پکتیکا کې د ښاري برخې مسؤلین وایي چې تر راتلونکي ژمي پورې به د لمریزې برېښنا په مټ د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د ښرنې ښار تیاره واټونه رڼا کړي. موږ په دې وتوانېدلو الحمدلله سره مو دا ابتدا وکوله تر څو د ښرنې ښار ټول ښار ته په پلان کې کوم ځای داخل دی هغو ته سولري برق جوړ کړو او د هغو لپاره الحمدلله د عملي کار شروع شو. په ورته وخت پکتیکا کې د برېښنا د برخې مسؤلین هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ولایتي او مرکزي ادارو په مرسته یې ښار ته د ډیزلي برېښنا چارې تر 90% بشپړې کړې دي او په نږدې راتلونکي کې به د 2 کیلو واټه لمریزې برېښنا عملي کارونه هم پیل شي. دلته ډیزل هاوس کې ماشینونه جای په جای کړي دي. ان شاء الله خدای ته امید لرو په نږدې کې تقریبا 90% کار سرته رسېدلی د 10% پاته د هغه ټیم راغوښتی دی. ان شاء الله د نږدې وخت کې ښاریان هم خوشحاله دي چې له ډېرو غوښتنو وروسته یې د ښار په واټونو کې لمریزه برېښنا فعالېږي او له دې سره به د شپې په وخت ښاریانو ته د رڼا سهولیتونه برابر شي. ډېر د خوشحالي ځای ده چې نن موږ د پکتیکا په ولایت په مرکز شرنه کې د سولر سیستم برق لګوو چې هغه ګروپان دي د شپې له مخې سپلی ښار کې رڼایي د موږ دغه د ښار د شپې له مخې ډېره تیارکي وه. ښه اقدام دی ولایت په سطحه چې مخکې کوم کارونه نه وو سوي، اوس انشاءالله دوه درې پروژې ښاروال صاحب په نظر کې نیولې دي او د مشورتي بورډ په مشوره باندې نن د سولر سیستم کار پیل شو. تیره ورځ پکتیکا ته د اوبو او انرژي معین مولوي محمد عیسی هم په کاري سفر راغلی و او دلته یې د ښار د اتحادیې له مشرانو سره په ښار کې د لمریزې وارداتي او تجارتي برېښنا د جوړېدو په پار سلا او مشورې وکړې.